د دې درود ویلو ډېر زیات فواید دي. امام ابن القیم رحمه الله نور علماو لیکلي دي د قرآن او حدیث نه راویستي ډېر زیات فواید دي. یو څو د ذکر کوم تاسو به حیران شي. دا موږ ته وړوکی غونته کې عمل ښکاري به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. او زموږ دا پښتانه خو پکې بلکل صفر دي. زهره به دي شنه شي، خوله به دي ستړي شي، ته به د پیغمبر نوم هلې خو دا مسلمان به صلی الله علیه وسلم ونه وایي، دا مسلمان به علیه الصلاة والسلام ونه وایي، دا مسلمان به درود ونه وایي. دقه به یې د خولې ته ټاله اچولي بس. او په دې عقله عرب به یې وګوره زموږ په دې ملک کې دا پنجابیان زموږ نه ښه دي په دې مسله کې. کوم ځای کې نوم والي د پیغمبر به دوی په درود ووایي. زموږ پښتانه وبه یې نه ډکوي او ته به وایې چې دا مسله هم که څه وابیانو راویستې ده نو دا خو د ټولو پیغمبر دی، دا خو د ټولو پیغمبر دی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې یو حق دی. ګورئ چې کوم ځای کې د هغه نوم راشي موږ په هغه باندې درود ووایو. ډېرې زیاتې فایدې دي پکې. یو فایده دا ده چې څوک درود ډېر وایي نو ده د الله په خبره باندې عمل وکړو، ځکه چې دې باندې امر چا کړی دی؟ الله کړی دی. دا ټول نه غټه فایده شو. دویمه فایده په دې کې دا ده چې الله هم په پیغمبر باندې درود وایي، ته هم درود وایي، نو ستا کار د الله د دې کار سره موافق شو. درېیمه فایده پکې دا ده ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله هم درود وایي او ملائک هم درود وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. نو کله چې تا درود وایي نو ستا کار د الله د کار او د ملائکو د کار سره موافق شو. څلورمه فایده پکې دا ده چې کوم سړی یو پیر درود وایي الله پې لس رحمتونه راوری. په یو پیر درود ویلو سره لس رحمتونه ګورئ. ها پنځمه فایده لس درجې به در الله اوچتې کړي. شپږمه فایده لس ګناهونه به دن الله کم کړي. اوومه فایده لس نیکیانې به در الله لرې کړي. لس نیکیانې په یو پیر، لس درجې اوچتېده، لس بدیانې به دن الله لرې کړي او لس رحمتونه به د باندې راووري. اتمه فایده دا ده دا دعا قبلیږي. کومه دعا کې چې درود ویلی شي هغه دعا الله نه واپس کوي، قبلیږي. زموږ په دعاګانو کې درود د سره شتي نه. لاس اوچت کړو به یو څو دعاګانې وبه مخ له راواچو. حدیثونه به راشي په دې ټولو مسلو انشاءالله حدیثونه را روان دي. خو دا زه هغه مجمل او لنډې خبرې تاسو ته بیانوم. نهمه فایده کوم سړی چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه سفارش کوي د قیامت په ورځ. لسمه فایده په دې سره ګناهونه بخښلی کېږي. چې کوم سړی درود ډېر وایي الله ورله ګناهونه بخښي. یولسمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وایي الله وله غمونه او دردونه او سوچونه او فکرونه ورله الله ختموي. دولسمه فایده حدیث کې دا راځي چې دا انسان د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې کوم سړی چې درود ډېر وایي. دیارلسمه فایده یو حدیث کې راځي چې کوم سړی غریب وي او دی د الله په لار کې مال نشي لګولی ځکه چې مال ورسره نشتي نو دی دې په پیغمبر باندې درود وایي نو دا درود داسې دي لکه ده چې صدقه ورکړه. څوارلسمه فایده انسان حاجتونه پې الله پوره کوي. کوم سړی چې درود ډېر وایي الله ورله مسلې حل کوي. هر قسمه حاجتي الله یې پوره کوي. پنځلسمه فایده الله پې د انسان پاکوي د ګناهونو نه، د بدو او د رذیلو اخلاقو نه. شپاړسمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وایي نو د مرګ په وخت کې دته د جنت زیری میلاویږي. د مرګ په وخت کې دته د جنت زیری میلاویږي. ولسمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وایي
نو الله یې د قیامت د سختو نه بچ کوي. اتلسمه فایده، په دې سره مجلسونه ښایسته ښکاره کېږي. کم مجلس کې چې درود ویلی شي دا مجلس برکت والا دی، الله پې برکت راوړی. 19مه فایده، کم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې درود او د سلام جواب په خپله ورکوي. 20مه فایده، د دې سره غریبي ختمیږي. کم سړی چې درود ډېر وی د دې سره الله غریبي ختموي. 21مه فایده، کم سړی چې درود ډېر وی الله یې د بخل د صفت نه لرې ساتي، د انسان بخیل نه وي. 22مه فایده، دا انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیرونه بچ شي. ځکه چې دې سړي ته ګورئ دا معمولي خبره نه تاسو ته ما ووایو، دې سړي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې کړي دي چې د هغه په مخ کې د پیغمبر د نوم تذکره وشي او هغه درود نه وایي. څو شوي ده؟ 2 شوي ځوانه. دوی شوي که نه؟ دوی خطا دي. 23مه فایده، په دې سره د خطیب خطبه او د مقرر تقریر پوره ښکاري. په خطبو کې به دا وی، په تقریرونو کې به درود وی. 24مه فایده، دا د جنت لاره ده. یو حدیث کې راځي چې کوم انسان درود ډېر وی الله ورته د جنت لاره اسانه کړي. 25مه فایده، د قیامت په ورځ په پل صراط باندې چې کومه رڼا تقسیمیږي نو کوم انسان چې درود ډېر وی الله ورته دغه رڼا نصیب کوي. 26مه فایده، کوم سړی چې درود ډېر وی الله یې برکتي کړي. د انسان برکتي، الله پکې برکت واچي، په هر کار کې برکتي، په وینا کې برکتي، په عمل کې برکتي، په بچو کې برکتي، په ناسته او پاسته کې برکتي. 20مه فایده، د الله د طرف نه پې د رحمتونو باران کېږي. 28مه فایده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت ډېرېږي. کوم سړی چې درود ډېر وایي که نه نو د ده محبت ورځ تر ورځ هغه د پیغمبر سره زیاتېږي. 31مه فایده، کوم انسان چې درود ډېر وایي الله ورته هدایت نصیب کوي. 30مه فایده، کوم انسان چې درود ډېر وایي نو دی د الله ذکر ډېر کوي، ځکه چې دا درود دا هم د الله ذکر دی. نو کوم انسان چې درود ډېر وایي نو د الله ذکر ډېر وکړو. 31مه فایده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حقوقو کې یو حق یې ادا کړو، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر حقونه دي په موږ باندې، یو حق دا دی چې په هغه باندې درود ډېر ووایو. 32مه فایده، کم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وایي الله د ده خپې مضبوطې ساتي په پل صراط باندې. په پل صراط باندې د ده خپې او د ده قدم هغه نه خوځېږي، نه ولیږي، الله یې مضبوط ساتي تر دې چې دی د یو طرف نه بل طرف ته واوړي. په دې به اکتفا وکړو د 32 فایدو باندې، او نورې به کوم ډېرې دي خو د هغه بعض معمولي عمل دی خو څومره فایدې پکې الله اچولي دي. او زه امید ساتم چې تاسو به دا یاد کړي، ځکه چې اکثر ملګري لیکلو والا نه دي، ذهنونه به یې تیز دي د الله نه امید، او دا 32 فایدې به یادې کړي انشاءالله. او کم ملګري چې لیکل کوي نو هنیئا لهم، د هغوی دپاره خوشحالي ده او مبارکي ده، ځکه چې دا علم ما تاسو ته ویلي چې دې مثال د ښکار دی. نو ځکه شاعر وایي العلم صید والکتابة قیده، علم ښکار دی او لیکلي دې ته پړي اچول دي. نو هغه انسان قمقل دی چې ښکار وکړي او بیا په بازار کې پرېږدي کولاو، نو دا کله د سره پاتې کېږي، ولاړ به شي ته وبه تښتي. هوښیار انسان هغه دی چې ځان سره څه ولیکي، او دا لیکل دا د قیامت په ورځ ګورې ګویي هم ده،
چې دې انسان علم لیکلی. داسې معمولي خبره نه ده. د علم دا مسلې لیکل الله په دغه انسان کې ډېر لوی برکت اچوي. کوم چې حرسناکي او هره مسله لیکي دا ورسره پرته وي. دا بیا د ذکریات وي یو قسمه. سبا له بیا رایادوي چې یو وخت کې موږ په درس کې ناست وو، موږ به دا مسلې لیکلې. بل مسلې ورته مختصر شي، لکه اوس ته په خپل جومات کې یا په خپله دیره کې یا په کلي کې په علاقه کې یا په یو تعزیت کې ناست او زړه دې وشو چې دې ملګري ته نصیحت وکړو. 22 فایدې چې ته بیانې نو 20 منټه بیان پکې وي. 20 منټه بیان ته دې ملګرو ته صرف دا وایي چې راځئ نن تاسو ته بیان کم چې کم سړی درود وایي الله وله څه ورکوي واورئ. ګوره دومره فایده ده په دې لیکلو کې. او کم چې نه لیکي زه بار بار وایم که بالفرض داسې دماغ وي لکه امام بخاري رحمه الله یا داسې نور امامان نو بیا خو صحیح دي، بیا خو ته موږ څه ویلی نه شو. او که هسې خپل وخت ضایع کوي نو دا بیا د تاوان او د افسوس خبره ده او بدبختي ده د دې انسان. او یو هغه معذوره دی چې لیکل وله نه ورځي، یو سړی تعلیم یې نه کړی او وایي زه په څه نه پوهېږم، نو دی معذوره دی. خو هغه انسان چې هغه تعلیم یافته وي او هغه کوشش نه کوي د علم د لیکلو، نو دا بدبختي ده. لکه څنګه چې دنیا وله کوشش کوي چې د دنیا هر کار یې زده کړي. جاهل سړی به جاهل او ته دې تپوس وکړه په دې ځای کې څو بلاک وال غواړي او په دې ځای کې څو سیمټ اچول غواړي او سیخ څومره راوړه غواړي او دا به څنګه لګي او دا ناپ که او دا داسې د مشین په شان به لګیا شي. حالانکه انپړ به وي، الف ته لوړ وي، خپل نوم هم نشي لیکلی. خو دا مسلې یادې کلي وجې ده د هغه وایي چې دې مسلو ته زما ضرورت دی. نو کوم سړی چې دین ضرورت ګڼي چې بھئی دې ته زموږ ضرورت دی، په دې باندې زموږ کامیابي ده په دنیا او په آخرت کې، نو هغه انسان بیا کوشش کوي د دین د زده کولو.